أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. صدق الله العظيم. सूरत النساء 15 सिपारा 77 नंबर आयत. अलम तरा इलल्लज़ीन क़ील लहुम. मक्का मुकर्रमा की मुसलमानों बांधे किस्म किस्म जुल्मुन केदल. मुसलमानान बराल द पैगंबर अलैहिस्सलाम खिदमत के बहाजिर शु. शिकायत बे उक ये दोमरा जुल्म रा बानी की इजाजत उका ये काफिरों सर ओ जंगी गो खपल बदलते नवाख दी. पैगंबर अलैहिस्सलाम बा द जंग इजाजत न को बे मा तला द अल्लाह तरफ हुक्म न शवे. फिलहाल सबर कवे गुजारो के मुंस कवे ज़कात वर कवे द अल्लाह द तरफ न द मांजो और द ज़कात हुक्म मिलव शवे. पदक़े बाने अमल कवे और द खपल नफ्स द जिहाद और द तकलीफुनो द बर्दाश्त कोल द पार लग आदत के कमे पूरे की इंसान द अल्लाह पतवात ताबेदारे के पखपल नफ्स बाने जिहाद नहीं करी और तकलीफुन जिस्मानी बर्दाश्त करी नहीं और खपल माल द अल्लाह पलार के द खर्च कवलो आदत शिवी नहीं न दत जिहाद कवल ग्रान दी. मुसलमानों दा खबर औ मनला और कल हिजरत ओशो ब्या मुसलमानों ता द जिहाद हुक्म मिलो शो न पकार दारी कि दा मुसलमान खुशहाल शवे कि द मुदो दरखास्त कबूल शो. और बाद कच्चे मुसलमान काफिरानो सरा द जंगे दोना ओ यरे दास यरेदल लकद अल्लाह द अजाब न चियरा पकारवा बल्कि द देनम जियाद ओ यरेदल. और दा अर्जो या उकड़ला कि लग वक्त पारा द जिहाद हुक्म नवेरा गले नो खबवा कि जमदीवे नो खबवा न अल्लाह दा आयात नाजिल कर. द जिहाद हुक्म रातलो न रस्तो द मुसलमानान द तरफना मोहलत गोस्तल हकीकत के दा एतराज नो बल्कि दा यो लطف आमेज शिकायत यदागे वजदारा वजदार की आदत दावी कि कले और सड़े ढेर तंग हुई और तकलीफों नवी
نو دغه وخت کې د جذبات ډېر اوچت وي او انتقام اغشتل دغه وخت کې ورته آسان خو چې کله آرام او راحت ورته ورسېږي نو بیا د ده مزاج جنگ طرف ته آماده نه وي یو بشري تقاضا وه چې مسلمانان په مکه کې وو د کافرانو تکلیفونه ورته رسېدل نو د جهاد د حکم تمنا یې کوله خو چې مدینه منوره کې لږ آرام او راحت ورته نصیب شو او داسې وخت کې د جهاد حکم راغی نو هغه زړه جذبه یو پوټې کمه شوې وه د دوی په زړونو کې هغه جوش و خروش باقي نو پاتې نو صرف یو تمنا یې وکړله چې دې وخت کې که د جهاد حکم نه وي راغلی نو بهتره به وه دغه تمنا د هغې نه تعبیر په اعتراض وشو نو مسلمانانو ته د ګناه نسبت صحیح نه دی او دا تقریر په هغه صورت کې دی چې دوی د شکایت اظهار په ژبه باندې کړی وي خو که په ژبه اظهار نه کړي صرف په زړه کې وسوسه قدرې راغلي نو د زړه وسوسه په شریعت کې ګناه نه شمیرلی شي نو دې کې دواړه احتمال شته او په آیات کې لفظ د قالو نه دا شبه دې څوک نه کوي چې دوی به په ژبه اظهار کړي وي ذکر دې دا معنی هم کېدی شي چې په زړه کې به یې ویلي وي او بعض مفسرین وایي د دې تعلق د مؤمنانو سره نه دی بلکې د منافقانو سره دی نو بیا په دې قسم باندې هیڅ قسم اشکال نه راځي الم تر الى الذين قيل لهم آیاتا قتل نبی الى الذين خلق تقيل لهم چاوی تویل کېدل کفو ایدیکم تاسو بند کې خپل لاسونه د جنگ کولونه کافر سره لا جنگ مکوئ لاسونه بند کړئ واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فی الحال تاسو قائم کې مانځ لرو ادا کوئ زکات لرا فلما كتب عليهم القتال هر کله چې په دوی باندې جهاد فرض شو اذا فريق منهم ناگان یو ډله د دوی نه یخشون الناس یریدل د خلقنا کافرنا کخشیت الله فشانت د یریدو د الله او اشد خشیه یا د اغینم دیر زیات یریدل وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال وقالوا دویویل ربنا اے زمن ربا لما كتبت علينا القتال ولتا مقرر کپ منگبان جهاد لولا اخرتنا الى اجل لولا اخرتنا ولد من رست نکلو الى اجل قریب یو نزدې نیټه تا قل متاع الدنیا قلیل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام متاع الدنیا فیدا اغشتل د دنیا نه قلیل لګری والآخرة خیر لمن اتقى او آخرت دیر بہتر دی لمن اتقى هغه چا د پاره چې څوک د الله نه یریږي ولا تظلمون فتیلا پتا سو ظلم اونکلی شي په اندازې د قجری د اډو کې د تار د قجری اډو کې منځ کې چې کم تار دی باته د قمر زیاتې به اونکلی شي
د دنیا او د آخرت نعمتونو کې فرق دی. د آیات کې د دنیا نعمتونه د آخرت په مقابله کې کمزورې ګڼل شوي دي. د آخرت نعمتونه افضل او بهتر دي. وجه دا ده د دنیا نعمتونه قلیل او د آخرت نعمتونه کثیر. یعنی د دنیا نعمتونه لږ دي او د آخرت دا ډېر دي. دویمه وجه دا ده چې د دنیا نعمتونه ختمېدونکي دي او د آخرت نعمتونه باقي پاتې کېدونکي دي. درېمه وجه دا ده چې د دنیا نعمتونو سره قسم قسم پریشانۍ دي او د آخرت نعمتونو سره پریشانۍ نشته. څلورمه وجه دا ده چې د دنیا د نعمتونو حاصلېدل یقیني نه دي او د آخرت نعمتونه د هر متقی لپاره یقیني دي. ولا خیر فی الدنیا لمن لم یکن له من الله فی دار المقام نصیب. ولا خیر فی الدنیا، خیر نشته په دنیا کې لمن له هغه چا لپاره لم یکن له من الله فی دار المقام نصیب، چې د چا لپاره د الله د طرف نه دار المقام یعنی جنت کې برخه نه وي. چې په جنت کې د چا برخه نه نو په دنیا کې ولا خیر نشته. فإن تعجب الدنيا رجالا فإنها متاع قليل والزوال قريب. بیا کچری دا دنیا سو خلق ته عاشقان شي نو دوی خبر شي چې دنیا متاع قلیل ده او د دې زوال نږدې دی. څنګه چې د سترګې پټې شوې دنیا پاتې شو آخرت مخې ته راغی. نو د مرګ نه یریږه ما، جهاد نه ولې رسته کېږي چې یا الله دا جهاد دا حکم دی ولې راولېږه او بس جمدي به یو خوراک سکاک به کوو. چې جهاد له لاړ شم نو مړ به شمه، نو په جهاد کې مرګ نشته. مرګ د هر چا خپله نیټه ده، یا په جهاد کې یا په کور کې یا په هر ځای کې چې نیټه راشي نو د نیټې نه مخکې مرې نه او رسته کېدی هم نشي، په خپله نیټه به مرې. ابن کثیر تفسیر په دې ځای کې یو عبرتناک واقع لیکلی ده. وی پخوانو امتونو کې یو زنانه وه او د هغې د بچی پیدا کېدو وخت قریب شو. نو ما بچی پیدا شو، جینۍ وشوله. نو دغې ښځې خپل غلام یا ملازم ته ویل ورشه لږ اور راوړه. دی چې د کوره ووته دا غلام ناصافه یو فرشته د انسان په شکل کې راغله او دې سړي نه تپوس کوي ستا د دې نیکې څه وشو؟ وی لورې وشوله. نو دغه سړی ورته وایي یاد ساته چې دا ماشومه چې نن پیدا شوله نو دا به سلو کسانو سره بد کار کوي او اخر کې به د دې مرګ د جولاګي د لاسه وي. وی دې سړي چې دا خبره واورېدله دې غلام نو ډېر زیات غوسه شو او واپس کور ته ورغی او تیره چاړه پرته وه غیر واغېسته او دا ماشومه کټ کې پرته وه، په دې ګېډه یې وله کېښوده او کلمې یې وله ټولې کټ کړلې، خېټه یې اوښلوله او کلمې یې کټ کړې او بیا د یارې وتښتېده چې ماشومه مې مړه کړله. دی خو وتښتېده، مور په دغه ځای کې موجود نه وه. لږ ساعت پس چې راله ویې کته په وینو کې رنګ بنګ ماشومه پرته وه. زر زر د هغې علاج یې وکړ، خدای جوړه کړله. وی دا ماشومه ډېره خشته وه، په ټول ښار کې د دې په شانتې خشته بله ماشومه نه وه. غلام د یارې وتښتېده
چې ته بل وطن ته لاړ، ډېره موده یې تېره کړله، محنت مزدوري کول او ډېرې پیسې یې پیدا کړلې، مالدار شو. څه موده پس دې ښار ته واپس راغی چې د خلکو نه به خبره ایره شوي. وی چې دې ښار ته راغی نو ډېر مال ورسره و. یو بوډۍ ته یې وویل وی په دې ښار کې چې د ټولو نه زیاته حسینه او جمیله جینۍ کوم ځای کې وي نو هغه ماله وغواړه. نو دا بوډۍ چې وګرځېده نو په ټول ښار کې د دغې جینۍ نه ښایسته بله جینۍ نه وه. خبرې اترې وکړلې او بوډۍ په خپل مقصد کې کامیابه شوله. دې هلکلې جینۍ وکړله. دا سړی چې د شپې کور ته لاړه نو دا خپله ناوې ورته وي چې ته د کوم ملک شهزاده یې؟ هغه ته شهزاده نه یم، زه هم د دې ښار اوسېدونکی وم، خو پخوا دې ښار کې ما یو ماشومه وجلې وه او د هغې یېرې تښتېدلې یم، بار ملکونو کې مې وخت تېر کړ، دولت مې پیدا کړه، اوس راغلم او ستا سره مې نصیبه وه، واده مې در سره وشو. چې پوره قصه یې وکړله نو هغه جینۍ ورته وایي اتا چې کومه جینۍ وجلې ده هغه زه یم، خو زه خدای نه یم وجلې. او بیا ورته خپله خېټه ښکاره کړله، وی دا د چړو زخمونه، دا هغه نشانات دي، خو ما له مور علاج وکړو، زه خدای جوړه کړم. دا سړی ورته وایي که واقعي ته همغه جینۍ نو ما ته خو یو سړي هغه ساعت ویلو چې دا به د 100 کسانو سره بد کار کوي. د دې جینۍ ورته اقرار وکړ او کار شوی دی خو شمېر مې نه دی یاد. دا ورته ویې 100 کسان دی. ښه نو که ته همغه جینۍ نو ستا مرګ د جولاګي نه دی. دی خو په خبره خبر شو، خو جینۍ دومره خسته وه چې بیا دوباره مرګ ته نه زړه کېده. بیا وله یو عالیشان محل تیار کړ چې په هغې کې د جولاګي د راتلو امکان نه و. یو ځل دوی په دې خپل محل کې و چې ناګانه په دیوال باندې جولاګي راښکاره شو. نو دا ښځه ورته ویې جولاګي دا شی دی چې ته ترې ما یېری چې ستا مرګ د ده د لاسه، او وی دقه جولاګي دی. دا ورپاسې دا خو به زه د ځان نه مخکې کړم. په دیوال جولاګي روانه را خلاص یې کړو، خدای پراخ کا د هغه د بدن نه یو داره لاړله او د دې د نوک او د اورې په منځ کې ورننوته. وی ها دغه د جولاګۍ مې دله قتل که مړه مې کړ. ته وایې چې د ده د لاسه به ته مرې. د نوک او د اورې تر منځه د جولاګي د بدن هغه زهر چې ورننوتل د دې د خپا زهریله شوله او ټول بدن ته زهر ورسېدل او د هغې د لاسه دا ښځه مړه شوله. نو مرګ په خپله نیټه دی، که ده د بچاوي دپاره یو عالیشان محل تیار کړی دی، مضبوطه بنګلې تیاره کړه، نو په هغې بنګله کې بچ نه شوله چې د جولاګي نه مرګ ورته ورسېده. نو چې د چا مرګ په میدان جهاد کې لیکلی دی دی به میدان جهاد کې مري، او که د چا مرګ په خپل کټ او بستره لیکلی وي دی به په خپل کټ او بستره کې مري. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو جرنیل دی، بشمیره جهادونو کې جنګېدلی دی، د سیف الله خطاب ورکړی شوی دی، ټول عمر د شهادت تمنا به کوله، زرګونه کافران یې وژلي دي، د هر خطرناک میدان نه پورې وتلی دی، او همیشه به دا دعا کوله یا الله لکه د ښځو مرګ په خپل کټ بستره نه غواړم، میدان جهاد کې مې مړ کړه. آخر په خپل کټ بستره باندې وفات شو. بدن کې یو سپق ځای د تورې د غشي د نیزې نه بچ شوی نه دی، نو چې الله یې د کافرو د لاسه وژني نه، نو په خپل کټ بستره باندې وفات شو. او چې د چا مرګ د جولاګي د لاسه د جولا د لاسه مړ شي.
ولو کنتم فی بروج مشیدہ کہ پا مضبوط محل کے نو بچ بنشی. اینما تکونو یدرککم الموت ہر دے کی چیئے تاسو یدرککم الموت رالان دے بکی تاسو لرمرگ ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگر کتاسو پا مضبوط قلاگانو کیے تو دیر مضبوط قلا کی کہ نیٹا دی پورش نومن تبا مرش. ویدہ سلیمان علیہ السلام پا وقت کے پیریانو میٹنگو کو یہ سلیمان علیہ السلام را باندے حکومت کئی ندنا پس بے را باندے بیا زوی حکومت کئی رازے چی رازوی والا قتل کو. سلیمان علیہ السلام تا ہوا خبر روڑو پیریان دا سی ہوئی دا دے خطرے نے بچ کے دو دا پارا اوریا دیتے حکمو کے زمان دا زوی براو خیجی اخکتا دا پیریان دا تصور نہ ہوئی اچھے برا اوریا دیتے ہو خیجی علتے نیتا پورو عمل تا مرشو مڑے والا را کس کے واحلا بچ کے در نشتا چکل نیتا پورشی. اینما تکونو یدرککم الموت ہر دے کی چیئے تاسو یدرککم الموت را لاندے بکی تاسو لرمارگ ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگر کتاسو پر مضبوط قلاگانو کیے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ کچری ارسی گی تاسو تا خیر خیگلا یقولو هذه من عند اللہ وائدہ منافقان ویدہ خدا اللہ دا طرف اتفاقی کارو دا پیغمبر پا کس کارو وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ کچری ارسی گی دیتا حسنة خیر خیگلا یقولو دیوائی هذه من عند اللہ دا خدا اللہ دا طرف ارسید دا منافقان عجیب حال کہ دا جنگ تدبیر برابر شو فتح ملو شلا غنیمت پلاس راگے پیدا دا خدا دا طرف اتفاقی کارو دا پیغمبر علیہ السلام دا تدبیر قائل نو او کہ دا جنگ تدبیر خطا شو نقصان رسید ویدہ دا دکار دنو پیغمبر علیہ السلام تا نسبت کی گیا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ او کورسیگی دیتا سیئۃ تکلیف یقولو هذه من عندك ویدہ تکلیف را تستاد لا سرو رسید قل کل من عند اللہ او فرمائے پیغمبر علیہ السلام راحت تے اوکا تکلیف دے طول دا اللہ دا طرف نہ دے کل من عند اللہ دا طول دا اللہ دا طرف نہ دے فما لهؤلاء القوم پس شوی دے قوم بانے لا یکادون یفقهون حدیثا قریب نے دی جبی پا خبر پوئیشی ایسا بے وقوف خلق دی پوئی گینا کہ خیر رسی و کہ شر رسی پیدا کون کے دا خیر و دا شر اللہ کہ خیر دا تورسی دا نسبت اللہ تو کہ اللہ خیر راتا کہ شر دا تورسی دا وی زما عمل کی بکمی دا پدیر و رسی دا نہ پا پیغمبر الزام میں لگوا منافقانو با ذر پا پیغمبر علیہ السلام الزام لگوا ما اصابک من حسنت فمن اللہ اگا چتا ستدر ارسید لخیر خیگلا فتح و کامیابی فمن اللہ دادا اللہ دا طرف ارسید لہ وما اصابک من سیئت او اگا چتا ستا ارسید ستکلیف فمن نفسک نستاد نفس دا طرف ارسید تانا بس کمی شوی ستانا عمل بدلنا
व अरसलनाक लिन्नास रसूला मंगले गलिए तो खल्क द पार पैगंबर व कफा बिल्लाहि शहीदा काफी दे अल्लाह पाक गवाह। मन युतिइ रसूल फक़द अता अल्लाह आगा चाचे ताबेदारी उकरल द पैगंबर अलैहिस्सलाम फक़द अता अल्लाह द ताबेदारी उकरल द अल्लाह चाचे द पैगंबर अलैहिस्सलाम हुक्म मन ले लकत द अल्लाह हुक्म मन ले। वमन तवल्ला आगा सोच वौड़े दिल इराद को फमा अरसलनाका अलैहिम हफीज़ा पस नहीं ले गए मंगत पदवीबा ने निगहबान ती जिम्मेदार ने। न मुनाफिकान बल हाल अल्लाह बयान वही तासर चिनास थी नो बस नास पनामवी और सैब ताबेदार मां और सा हुक्म मनम और जिस्तान अख्वाशी नबियास्ता खिलाफ तदबीर न कई। वयक़ूलून ताअतुन वाई मुनाफिकान जमंग का खुस्ता ताअत और ताबेदारी दा। फ़इज़ा बरज़ू मिन इंदिका हर कल चिबिस्ताद मजलिस न बाहर लाशी बैयत ताइफ़तुम मिनहुम न फट मशवरे के योडल दबीना गैर अल्लज़ी तक़ूल गैर द अगन चिबिस्ता मख के वही तामख के ताबेदारी और जिस्ता नाख्वाशी हुई खबर है यवम न मन। फ़इज़ा बरज़ू मिन इंदिका चिकल बिस्ताद मजलिस न बाहर शी बैयत ताइफ़तुम मिनहुम मशवरे कई बाज बाज दबी गैर अल्लज़ी तक़ूल गैर द अग खबर ना खिलाफ द अग खबर कम चिता तवाई बीस्ता मख के कम ताब ताबेदारी का रखी द अग खिलाफ खबर की। वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यितून अल्लाह लिखी मा अग युबय्यितून चिबी कम मशवरे स्ता खिलाफ कई तोले अल्लाह लिखी। फ़अरिज़ अन्हुम व तवक्कल अलल्लाह पस एराज़ का दद्वीनम जान ना करद का तगाफुल से नौका व तवक्कल अलल्लाह और तवक्कुल भरोसा प अल्लाह कवा व कफा बिल्लाहि वकीला काफी दे अल्लाह पाक वकीला कारसाज अल्लाह काफी दे कारसाज अददीद खबर परवा मकवा। पेशवा पैगंबर अलैहिस्सलाम द टोल नलवे पेशवा रे और पदे आयात के फ़अरिज़ अन्हुम व तवक्कल अलल्लाह हिदायत वर्की की पेशवा का मुनाफिकान द पैगंबर अलैहिस्सलाम मख के बरागल वेस्ता हुक्म मनू चे बलाल न द पैगंबर अलैहिस्सलाम द नाफरमाने कवल द पार बे मशवरे कोले पैगंबर अलैहिस्सलाम तब खबर रो रसेदा गमजन बशो अल्लाह वाला हिदायत वर्क वे दबी परवा मकवा और खपल कार द अल्लाह पर भरोसा बाने कवा तार पर अल्लाह काफी देना मालूमेगी चे कम खलक पेशवायान दी रहनुमारी किस्म किस्म तकलीफों न वो तरसीगी सगे स्पोरे गलत खबरें वो तरसी द दोस्त परंग की दुश्मनी वो असर रखेगी उधर टोड़ बावजूद कला का इरादा मुस्तकिल मिजाज बवी पर अल्लाह ब भरोसा कई और पल मिशन बा जाली साथी और तसली पैगंबर अलैहिस्सलाम का वर्क लेशुला व तवक्कल अलल्लाह फ़अरिज़ अन्हुम बीन एराज़ का मख्तिवा रवा मख व पसिमोरा व तवक्कल अलल्लाह भरोसा का प अल्लाह व कफा बिल्लाहि वकीला काफी दे अल्लाह पाक कारसाज। अफला यतदब्बरून अलकुरआन आया दाखलत तदब्बर और सोच और फिक्र न कई पर कुरान की दावत वर्क सोच फिक्र ओके अफला यतदब्बरून
داسې نه وایي افلا یقرؤون ولې دوی قرآن نه وایي نو دې کې یو اشاره ده که چېرې دا خلک داسې لږ په ژور نظر باندې قرآن وګوري نو دې قرآن کې هیڅ اختلاف هم نشته نو دا مفهوم د تدبر د دې عنوان نه معلومیږي صرف تلاوت د قرآن نه چې صرف تلاوت کې او سوچ فکر پکې نه کې نو دې کې به د تزینو کې اختلافات را معلوم شي او که ته په سوچ فکر باندې وکړې نو بیا قرآن کې اختلافات نشته دویمه خبره دې آیات نه دا معلومیږي چې د قرآن مطالبه ده چې هر انسان د قرآن کې د غور وکړي د قرآن په مطلبونو باندې ځان پوهېږي اوس تدبر کول په قرآن کې یوازې امامان او مجتهدینو دپاره صحیح نه البته د تدبر او د تفکر درجې دي د علم او د پوهې مختلفې درجې دي دا مجتهدین چې کم تفکر کوي کم تدبر کوي هغوی په یو آیات کې په زرګونو مسلې راوباسي او عام علما چې دوی کم تدبر کوي او کم تفکر کوي سوچ فکر کوي نو دوی به په دغه مسلو ځان پوهېږي دا کم مجتهدینو ائمو چې مسلې رایستې دي نو عام عالمان په دغه ځان پوهېږي دغه هم د دوی سوچ دی او عوام هغوی د قرآن ترجمه او تفسیر په خپله ژبه کې اولولي د دوی دغه تدبر دی او په دې د الله عظمت او محبت او د آخرت فکر پیدا کیږي او دا د کامیابی چابي ده البته عوام د غلط فهمۍ نه بچ کېدو دپاره بهتره دا ده چې دوی د یو عالم نه قرآن پاک داسې لږ لږ سبقا ووایي په خپله به کښېني نه چې تفسیر یې راواغېسته او یا قرآن راواغېسته او بس لیکل هم شروع کړو خلکو ته بیان هم شروع کړو د قرآن خو آسان شی دی او زه هم درته بیانوم د قرآن پوهه د قرآن ترجمه تفسیر دا علمونه غواړي څوارلس علمه غواړي عالمانو لیکلي دي نو دا دې څوک نه وایي چې دغه څوارلس علمه ورسره شي خو بس د دې مولیانو په قرآن ټیکهداري او اجارهداري شوله نو چې چا څوارلس علمه ویلي نو هغه د قرآن تفسیر کولی شي هغې پوهېدی شي چې دا څوارلس علمه یې نه ویلې نو دی به په قرآن په ترجمه او په درس کې خطا کېږي اوس دا اعتراض چې بس یوازې د دې مولیانو په قرآن ټیکهداري او اجارهداري وي دا داسې وي لکه چې یو سړي میډیکل کالج اډو لیدلی هم ني او بس وایي د دې علاج دا ټیکهداري دی ډاکټرانو بدوي ولې زه د دې ملک نه یم ولې زه تعلیم یافته نه یم زم خلکو له علاج کوم ډېر به پرې مړه کې دا آسان کار نه دی چې د ډاکټرۍ سبق یې نه ویلې او دې هم خلکو له علاج کوي او زما هم حق دی چې دا څوارلس علم یې نه ویلې او دې هم دعوه کوي چې زم شیخ القرآن یم راځه زه به هم درته ترجمه کومه زه به هم درته تفسیر بیانوم یو سړي د انجینرۍ یو ټکي سبق هم نه دی ویلی او د انجینرنګ کالج وغیره استادان هم لیدلي نه دي او دې هم خلکو له نقشې جوړوي او داسې وکړو داسې وکړو مکان جوړ کړو لس چته جوړ کړو زه دې ذمهوار یم او فلاني ځای کې پل جوړ کړو زه دې ذمهوار یم بې شمېره خلک به مړه کړي نو دا بې اصلې د قرآن ښکاري چې انجینري او ډاکټري بغیر د پوره مهارت نه څوک نشي کولی هغې دپاره کلونه به تیرې علم به حاصلې نالې به انجینر او ډاکټر جوړېږي او دا قرآن داسې بې اثرې شو چې اردو پښتو ګوره او یا د کیسټ نه واورو بل ته بیا تم بیانوه ته هم شیخ القرآن شي نو قرآن داسې بې اثرې مه ګڼه دې دپاره هم علمونه ضرورت شته
کم خلک چې وایي د څوارلسو علمو ضرورت نشته د دغه خلکو دا خیال دی چې دا عوام به موږ ځان ته رانږدې کړو د څوارلسو علمو نه به خبر نی خالی ذهن وي موږ چې وله په دې دماغ کې کم ګندګي ور اچو به هغه به پوهېږي نه بس زموږ خبرې به زده کړي او بیا چې په چا یې ور اچو نو بس جنګو به یې ورسره د چا بېعزتي پې کول غواړو نو کوو به یې پې نو دا د خرابو خلکو خیال دی چې د قرآن دپاره د څوارلسو علمونو ضرورت نشته دی افلا یتدبرون القرآن آیا دوی سوچ او فکر نه دی کړی په قرآن کې ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا کچری وی دا قرآن د غیر الله د طرفنا دا د الله د طرف نه وي او د غیر الله د طرف وي دا یو اعتراض د منافقینو د طرف نه وی من خدای منو د خدای کلام منو خو دا نه منو چې دا قرآن دا د خدای کلام دی دا خو پیغمبر علیه السلام د ځانه جوړ کړی دی دا د بشر قول دی نو جواب راغی که چېرې دا د بشر قول وي دې کې به ځای په ځای اختلاف وي یو سړی خبرې کوي یو ځای یو شان وکړي بل ځای د هغې خلاف بل شانتي وکړي نو دا قرآن د اول نه تر اخره پورې دې کې اختلاف نشته که چېرې دا د غیر الله د طرفه وي د بنده د طرفه وي دې کې به ډېر اختلافات وي ولو کان من عند غیر الله که چېرې وی دا قرآن د الله نه غیر د بل چا د طرفه لوجدوا فيه اختلافا کثیرا نو خامخا به دوی په دې قرآن کې ډېر زیات اختلافات موندلی وي او اختلافات نشته معلومه شوه چې د الله د طرفه دی وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ منافقان او ناپوه مسلمانان هغوی کې یو خرابي دا وه یو خبره د امن به راغلله مثلا پیغمبر علیه السلام د چا سره صلح کول غواړي یا د مسلمانانو لښکر کامیاب شو دا خبر راغی یا یو خطرناک خبر راغی د یری یا یو ځای کې د دشمنانو را جمع کېدل دا خبر راغی یا د مسلمانانو د شکست خبر راغی نو بلا تحقیق دا خبره خورول او مشورول پکار نه دي ځکه دی کې اکثر فساد او نقصان کېږي مسلمانانو ته منافقان ضرر رسول په کوشش کوي چې مسلمانانو ته تکلیف ورسوي نو مسلمانانو ته هدایت ورکړی شو چې کله داسې خبر راشي نو په خپل مخ وروي پیغمبر علیه السلام ته ورسوي یا پیغمبر علیه السلام فیصلو لپاره هوښیار خلک مقرر کړي هغې ته ورسوي مدینه منوره کې یو خبره خوره شوله وی پیغمبر علیه السلام بیبیانو له طلاق ورکړی په جومات کې خلک لګیا دي یو سره خفا بل سره خفا ډېر د غم کار شو پیغمبر علیه السلام بیبیانو له طلاق ورکړی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پلارې خبرې ووري خلک وی طلاق یې ورکړي چې جومات ته راغی جومات کې هم خلک لګیا دي پیغمبر علیه السلام بیبیانو له طلاق ورکړی چې دی جومات کې وره بس فورا کور ته ورغی پیغمبر علیه السلام کور دروازه کې ودرېده ویل الله محبوبه بار خبره مې اورېدلې چې تاسو بیبیانو له طلاق ورکړئ ویل نه یو ویله مې هم نه دی ورکړی نو فورا د هغه ځای نه راووته جومات ته راغی خلک خبر شئ ما تاسو که پیغمبر علیه السلام یوې بیبي له هم طلاق نه دی ورکړی دا د دروغو خبرې دي نو ګوره چې ده ته دا خبر ورسېده هوښیار سړی و په موقع ته ځان ورسو پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړ
تحقیق وشو او بیا راغی خلکو ته الوی نو کله د نورو په شانته خبره وا نو بس دبم یو څو ځایونو کې ویلي نو خلک وایي چې عمر فاروق ویلي دي دا خو رښتیا دي د پیغمبر علیه السلام طلاق نو ورکړو نورم مشورېدله وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ او کله راشي دوی ته یو خبر د امن او الخوف یاد یری خبر راشي اذاعوا به نو دا منافقان او کمزوري مسلمانان دا خبر خوري ولو ردوه الى الرسول کچری دوی پیش کړی وی دا خبره دا د امن یا د خوف دا خبره رسولې الى الرسول پیغمبر علیه السلام ته والى اولي الامر منهم او یا حاکمانو ته رسولې وی د دوی لعلمه الذين ما تحقیقات بکړي وی په جنګلو بکړي وی د خبرې الذين اغ خلقو يستنبتونه منهم چاوی استنباط او تحقیق کو لکه عمر رضی الله تعالی عنہ تحقیق کو بنی مستلق قبیله سردار یو ځل راغی پیغمبر علیه السلام سره ایمان یې راوړو او بیا خپل قوم ته لاړو پیغمبر علیه السلام ته وی زه به د قوم نه زکات راټول کړم او خاص نیټه یې مقرر کړې په دې به ستاسو قاصد راشي زه به یې وله ورکړم هغه خاص نیټې له پیغمبر علیه السلام قاصد ولېږه قاصد چې هغې کلي ته ورته وی دغه خلکو سره خو زما پخوا دښمني تېره شوې هسې نه مړ دې مې کړي د لارې نه واپس شو او هغه خلک خو مرتد شوي دي زه یې وجلم خو خدای ته بچ کړم پیغمبر علیه السلام خفه شو صحابه کرام خفه شو پیغمبر علیه السلام خالد ابن ولید داسې د ورکوټې لښکر مشر یې جوړ کړ او وی التلا شو خو تحقیق وکړه چې په رښتیا مرتد شوي دي نو خالد ابن ولید لاړه د ښار نه بار جاسوسان یې ورولېږل هلته بانګونه ویلې کېدل لمونځونه کېدل دا خو مسلمانان دي کافر شوي نه دي یو روایت کې دي چې دا قبیلې سردار قوم سره خبر وکړه چې موږ له پیغمبر علیه السلام قاصد رانغی موږ نه ورپسې خفه شوي موږ نه کومه کوتاهي به شوي چې پیغمبر علیه السلام به خفه شوي او سړی یې رونه لېږه راځئ چې موږ لاړ شو که څه غلطي رانه شوي چې معافي ترې وغواړو دله را روانه ده جرګه پیغمبر علیه السلام له راځي مخې له خالد ابن ولید ورغی تپوس ته کوي څه له راغی وی ستاسو پسې رالي ولې وی موږ ته خبر راغی چې تاسو واپس کافر شوي نه خدای مه کړه موږ نه یو کافر وی تاسو د پیغمبر علیه السلام قاصد وجه هغه درنه را تښتېدلی دی بچ شو وی لیدلی هم نه دی پیغمبر علیه السلام ته رالل خپله خبره پیش کړله که چېرې پیغمبر علیه السلام تحقیق نه وي کړی خالد ابن ولید تحقیق له نوې مقرر کړي او یې ورځه پې دغه خلک مرتد شي چې یو هم د نه پاتې نه شي بې ګناه مسلمانان به وجي نو الله پاک آیات راولېږه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا تحقیق وکړئ نو دې آیات کې فرمایي ولو ردوه الى الرسول کچره دا خبر دوی واپس کړی وي پیغمبر علیہ السلام تا و الى اولي الامر منهم یا خپل حاکمانو ته پیش کړی وي لعلمه الذين معلوم کړي به دې لرا دې خبر لرا الذين اغ خلقو يستنبتونه چې چا تحقیق کو استنباط والا تحقیق کوون کی خلق ولولا فضل الله علیکم کچرنه فضل د الله پتا سبحانه ورحمته او رحمت الله نوی لتبعتم الشیطان نو تاسو به تابعداري د شیطان کړی وي الا قلیلا مگر لږ به د شیطان تابعداري نه وي کړی فقاتل فی سبیل الله پس اوجنګېږه د الله په لار کې جهاد وکړي لا تکلفو نه مکلف کېږي نه ذمہوار کېږي الا نفسک مگر ستا نفس پیغمبر علیہ السلام تا اللہ حکم وکړ د جهاد د احد نه پس
وی ته جهاد له لاړ شه. بعضې ملګري زخمیانو کمزوري ته ناراستي غوندې به یې ښکاره کړي، الله ورته که نور څوک نه دي ته یوازې لاړ شه. بس پیغمبر علیه السلام چې دا خبر وکړه، زخمی کسان هم ورسره راپورته شوي. ابو سفیان چې د کافرو لښکر هغه پسې وځغلېدی، و چې هغه خبر شو نو هغه هم دوه خپلې دوه پردی لاړ، هغه وتښتېده. فقاتل فی سبیل الله، پس او جنگېږئ تاسو د الله په لار کې. پیغمبر علیه السلام ته فرمایي لا تکلف الا نفسک، ته ذمہ دار نه مگر د خپل ځان، د خپل ځان ذمہوار په خپل وځه. وحرض المؤمنین، او تیز کا مومنانو لرا په جهاد باندې تاکید وکړه. عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، قریب ده چې الله بن کی جنگ د هغه خلکو چې کافر دي، قریب ده خدای پاک د هغوی د لاس هغه جنگ بند کو تښتېدل. هو الله اشد بأسا واشد تنکیلا، الله ډیر سخت جنگ والا دی، الله ډیر سخت سزا ورکول والا دی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.